السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم دوستانو، الله تعالی دې ټول تروغه جوړي او صحت جامع پتا وسیږي. دوستانو نن ورځ د 2024 کال د 3 میاشتې 15 تاریخ سره سمون خوري. دلته د پاکستان دغه ظلمونو په ضد باندې افغانانو لخوانه لاریون په مخه چول سره تاسو په ځوندۍ بڼه باندې ګورئ چې ګڼ شاله افغانان راغلي دي او څنور به هم راځي. تاسو یې ګورئ دا په ځوندۍ بڼه باندې د خوشالي په لګولي کنه نن څنګه د خوشالي لګولي دا چالوان د مایکی کوله کې مایکی چا سره دا ګوره مخ د اروپا پارلمان مخه ته د لاریون په مخه
مړ دې وي پاکستان مار مار پر پاکستان مار ډېر مننه نمبر لیکلی ښه تاسو نوم واخیستو معلم صاحب کار راکړه بخیر تو خبرې کوي څنګه پرواز کوي خبرې چې आवाज راځي څنګه ډېر ستړی وم شکر زه غږ دې که راغی غږ دې که راغی شکر الحمدلله دوستانو نن ورځ 2014 کال دی درېیمې میاشتې تر درېیمې میاشتې 15 تاریخ سره سمون خوري دلته د بلجیم هیواد د بروسل په ښار کې د افغانانو لخوا نه یو لاریون په مخ اچول شوی دغه لاریون د پاکستان چې کوم ظلمونه دا ډېر وخت راهیسې او د روزي په مبارکه میاشت کې د موږ افغانانو باندې هوایي بمبار وکړ او د موږ ډېر افغانان وروڼه په حق باندې ورسول او شهیدان کړل او څه زخمیان کړل چې حتی د معتادینو په روغتون باندې هم بمبار وکړ چې هغې کې څه کم او زیات 400 د موږ افغانان په شهادت باندې ورسول او دغسې په ننګرهار کې په یو د شماره په ولسوالۍ کې مزاحمت او د خنډونو جوړولو د لارې د خپل ثبات په نتیجه ده اتفاقا او بدبختانه پاکستان داسې یو هېواد ده چې نه تاریخ لري او نه جغرافیه جغرافیه د ده نه ده دی پکې آباد دی دی په پردۍ خاوره آباد دی نو ځکه جغرافیه نه لري او د تاریخ شاهدان په ټول په داسې یو نسل په موږ کې شته ده چې پاکستان د دوی په مخ کې جوړ شوی ده او پاکستان
هغه پاکستان جوړ کړی دی هغه پاکستان روزلی دی او ساحه یې ورکړې ده دا پی ټي ټي چې دوی وایي دا دوی په خپله جوړه کړې دا د موږ طالبانو ته یې جوړه کړې دوی چې کله د افغانستان نه وکوچېدل نو هلته یو ډله وي د پوشش دپاره چې دوی پوشش کړي جوړه کړه او یو ساحه یې هم ورکړه دا طالبان لاړه هلته وروزل شو ولې پوشش د پاکستان طالبان بنا نه هغه طالبان افغانستان جوړ کړي دي او نه دا طالبان د دې اړتیا او وړتیا لري چې هغه راوغواړي او دلته یې وروزي او دلته یې وساتي او ویې پاړي او بیا ور وړاندې کړي پاکستان په ضد باندې عملیات کوي هغه خلک دا اوس پاکستان کې دي د شپې د خوا نه د پېښور د دوی په لاس کې ده سوات د دوی په لاس کې ده دوی جزمې لري پیرې لري کنټرول لري هلته په دوی ته څه نه وایي دی راغلی په کابل کې 400 نفر ګناه متعدین وژلي دي تاسې واورېدل دوی وښودل موږ ته چې د کوم طالب څوک ووینه شي د کوم پاکستاني طالب یا د کوم افغاني طالب څوک ووینه شي خو نه افغانان یې ووژل نو ته خو یو ثبوت وړاندې کړه کنه چې دغه دلته مې یو طالب وشته پیدا مې هغه خو ټول اخواته دي په دې خاطر باندې دا یو لوی دروغ و دا د افغانستان سره دښمني پالل و دا د افغانستان سره حساسیت ده دا د افغانستان د ثبات سره مخالفت دی دا ډول نه د پاکستان او افغانستان دا د پاکستان ټول دی واوري ټول دی په دې خبره پوه شي چې د موږ ټولنه نه د دې لپاره نه ده چې موږ به راغلي د طالب جان نه به ملاتړ کړو طالب موږ ته خپله مستقل مشکل ده موږ د طالب سره خپل مشکل پالو دلته د پاکستان په ښه راغلی ده ځکه موږ دا ټول شوي پاکستان غم کړو د افغانستان غم کړو د خپل هېواد اندېښنې را سره دي موږ سره د طالب اندېښنه موږ همدومره اندېښنه چې د پاکستان نه لرو د طالب یې لرو هماغه خطر چې پاکستان کولی شي موږ ته پېښ کړي هغه د طالب په وسیله پېښولی شي موږ ته څوک دې نه خفه کېږي په دې خبره باندې کېدلی شي دا لږ زشته او درشته وي زما لپاره لږ ښه واړوه لږ خیال هغه چې واړوه دغه نه بل پاکستان وغنده ول به دا شو چې دا خبره دې صافه وي چې موږ د کوم حکومت یا د کومې ډلې د حمایت لپاره د ملاتړ لپاره دلته نه یو راغلي څومره چې موږ پاکستان پېژنو چې د افغانستان لپاره بدیت لري هغوږ نه یې طالب ممکن ولري موږ د طالب نه د یو څه شي مدیون پاتې کېدلی شو چې افغانستان په خطر کې و
د جمهوریت تر نامه لاندې ملک الطیفین ته په افغانستان کې رواج شوی وه، زورواکي رواج شوې وه، مافیایي سیستم راغلی و، شور لګیا و او دغه د دوی په راتګ باندې د بین العالمي مسله وروسته یې د پاتې کېدل د افغانستان دپاره لوی خطر دی. د خلکو سره مشوره نه کوي، دی د خلکو پروا نه ساتي، دی د خلکو نظریات نه اوري، دوی د ښځو حقوق ته احترام نه کوي، دوی معارف ته احترام نه کوي. په ټول د تاریخ د افغانستان کې حد اقل دا 100 کاله کې داسې حکومت افغانستان ته نه دی راغلی چې تحصیل یې منع کړی، مکتب یې تړلی، ښځه یې توجیه کړي. دا یې د تقاو د دوی نه چې یو نهه میاشتې چې راغلی د مکتب یې منع کړی و چې هغه د هېڅ قوم نمایندګي نه کوي، طالب هم د هېڅ قوم نمایندګي نه کوي. دا دې ټول په خلاف وکړو. مونږ کولی شو د طالب په ضد جبهه کې د هر چا سره ودرېږو. طالب ډېر اوږد مهاله خطر د افغانستان لپاره هغه کار کوي چې دښمن یې نشي کولی. دې مکاتبو دروازې تړل دا خو یو لوی عیب او لوی خطر دی. او څه کې دا چې هغه دروازې چې خلاصې دي هغه چې تحصیل کوي، څه شی وایي، چیز نه کوي، څوک درس ورکوي هلته. نو په دې خاطر باندې عرض مې دا و چې فقط زموږ وظیفه دا ده چې خپل وحدت وساتو. دغه جغرافیه چې موږ ته خدای راکړې او افغانستان نومېږي، په دې کې پراته خلک ټول ورونه دي، هېڅ تفاوت په موږ کې نشته. په دې کې به یو څو نفره اخوا په دې قوم کې، یو څو نفره په بل قوم کې فیسبوکي تبلیغات کوي، پیغام ولري چې دا د پاکستان موږ په خپل منځ موږ به د هر چا سره ووهلی شو. خپله جغرافیه څوک هېڅ افغانستان لا نشي بدلولی. باید خپل وحدت وساتو. ژوندی دی افغانستان، ژوندی دی د افغانستان د ټولو قومونو افغانانو ترمنځ ملي وحدت. هر افغان د امونه سره ژوندی شي. ډېره مننه له جنرال صاحب کبیر کمال څخه. ملګرو دا وخت موږ او تاسو د پاکستان خلاف راوتلي یو، نو خپلې ویناوې او کړنې شعارونه مو ټول باید د پاکستان ضد وي. لاریون په دې برخه کې ډېر دروند مشر ملک وزیر صاحب ته بلنه ورکوو چې راشي خپله درناوی له تاسو سره شریک کړي. ملک وزیر صاحب ډېره مننه. زه یو شعار وایم تاسو ورته اردو کې دهشتګرد دي چې ورته پنجاب وایي د پاکستان خلاف ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن بلجیم میشت افغانان د اروپا پارلمنټ مخې ته راغلي دي. نن موږ یو اعتراض لرو، یو احتجاج کوو. دا احتجاج د پاکستان یا د پنجاب استعماري ریاست د صهیوني ریاست زموږ ستاسو په ګران هېواد افغانستان باندې مسلسل د څو میاشتو څخه بمباریانې کېږي او هلته بېګناه افغانان وژل کېږي. عزیزانو موږ تاسو د دې شاهدان یو چې پنجاب استعماري ریاست هېڅکله هم چې کله دی جوړ شوی دی د ده بنیاد د افغان په دښمنۍ ولاړ دی. پاکستان چې نن په افغانستان کې بمباري کوي، کې پر کابل کې، کې پر پکتیا کې، کې پر کونړ کې، کې پر بل ځایونه کوي، کې پر کندهار کې. دا د ترهګرو په خلاف نه ده، دا د افغانستان د استقلال په خلاف ده، د افغانستان د ملي حاکمیت په خلاف ده، د افغانستان د ملي اقتدار په خلاف ده. پاکستان هېڅکله هم په افغانستان کې امن نه غواړي. پاکستان هېڅکله هم افغانان پر قرار نه پرېښول غواړي. پاکستان تل د افغانستان د بربادۍ لپاره خپل لاسونه راپورته کړي دي، ملا یې تړلې ده چې هر څه یې د وسه کېږي هغه د موږ سره څه کړي دي. زموږ د بدبختیو تر شا تر ټولو زیاته لاس د پاکستان دی چې هره بدبختي په افغانستان کې په تېرو 45 کلونو کې راغلې.
د دې تر شا مستقیما لاس دی هغه د پاکستان دی د پنجابي جنرالانو دی. پر دې خبره باندې موږ تاسو افغانان باید سرخلاص کړو. د پنجابي ریاست د چالاک او مکارانه سیاست په کار دی موږ په دې سرخلاص کړو چې پنجابی د افغانانو ځپل دا د دې سیاست دی. د پنجابي سیاست پر کابل باندې اور بلول دی. دا اوس د کوم ځای توپ جوړېږي چې دی راځي تیارې راپورته کوي او بیا پر کابل کې په یو روغتون باندې حمله کوي او په هغه روغتون کې 450 کسان شهیدان کېږي، په سوونو نور پکې زخمیان ټپیان کېږي. موږ ته دې دا جهان راوښیي، موږ ته دې دغه سوشل میډیا یا د آجکل میډیاګانې دي، بي بي سي ده که سی این این دي که نور رسنۍ دي که افغانستان انټرنیشنل دي، دوی دې موږ ته راوښیي چې په دې بمبارونو کې پلانی ترهګر مړ شوی دی. پلانی ترهګر یا چې د طالبانو مشر دی یا د ټي ټي پي مشر دی یا د القاعده مشر دی، دا دې وژلي دي. دا دې نه دي وژلي، نه د هغوی پسې دی راغلي دي. هغوی نن هم د دې په کیلو کې ناست دي. که څوک ثبوت غواړي موږ یې ثبوت ورکوو چې دغه ترهګر چې دی نن نومونه اخلي دا د پاکستان د فوجونو په کیلو کې ناست دي. نن هم د پاکستان د آی اس آی څه مستقیما دی هدایات اخلي. دلته خبره د ترهګرۍ نه ده. په جهان کې د ترهګریو تر ټولو لویه اډه یا لویه درسګاه چې ده هغه د پاکستان آی اس آی ده. دلته په لندن کې دماکې وسولې چې پیکې کې پسې اوسو د دې پل لاړې پاکستان ته ودرېدی. په نیویارک کې چې دماکې وسولې، په مډریډ کې چې دماکې وسولې، چې هر ځای دماکه سوې ده، چې هر ځای ترهګري سوې ده. د دې ترهګرۍ پل د پاکستان و جي ایس کیو د آی اس آی دفتر ته درېدلی دی. موږ د یورپي پارلمنټ څخه دا غوښتنه کوو چې دا آی اس آی د پاکستان فوجونه چې په کم ډرټي کې کم ناوله لوبه کې دوی نن اخته دي، نن افغانان وځپي، افغانان پرېږدي، زموږ د ملي اقتدار په خلاف راپورته شوي دي. په کار دی د پاکستان مخه دې خامخا ونیسي. پر پاکستان باندې اقتصادي پابندیانې ولګوي. دغه یورپین پارلمنټ پاکستان ته جی ایس پي پلس ورکړی دی. جی ایس پي پلس هغه شی دی چې د پاکستان کم مال دلته راځي پر دې باندې به دوی ټیکس نه ورساخلي. د هغه تر ټولو لومړی شرط دا دی چې پاکستان به د بشري حقوقو هلته دغه کوي، خیال ساتي. موږ به په سوونو نه په زرګونو داسې کوڅې درته راوړو، دا یورپي پارلمنټ ته موږ ورکړي دي چې پاکستان به هېڅکله هم د بشري حقوقو هلته دغه نه دی کړی، خیال یې نه دی ساتلی. خلک یې وژلي دي، خلک یې پورته کړي دي، خلک یې اغوا کړي دي، چارجر سیلونه دي، بې ګناه انسانان وژني. هیڅ جمهوریت نشته په پاکستان کې د فوجونو داسې منیر پاچاهي ده. دا پارلمنټ چې دی دا ربړ سټیپ دی، دا سنا چې ده دا ربړ سټیپ ده، دا سیاسي ګوندونه چې دي دا ټول د په خوله باندې کوي، دا غلط کار دی. په دې باندې دا یورپین هم خبر دي، موږ خبر کړي دي، دوی هم خبر دي. او پاکستان دا ټول چالاک دي، پړ هم دی، بیان دی نشي پړ کولی. هغوی سیاست کوي، هغوی چالاکي کوي، هغوی فوټبالشي کوي. موږ افغانان چې د پنځوي یو، موږ افغانان چې هر ورځ وژل کېږو هم، موږ افغانان چې د جهان د هر چا موږ افغانان هېڅ ځای نه یو چې موږ توپک نه دی اخیستی چې روم ته راغلي یو، موږ توپک نه و اخیستی چې امریکې او یا روم ته ورغلي یو. دا خلک راغلي دي زما وطن ته، دې خلکو توپکونو وسلې او تیارې راوړي دي، زما وطن ته زما ولسونه ځپلي دي، زما وطن یې رانړولی دی. موږ د افغانانو دغه ټوله نړۍ ګرځاره ده. دا د یورپ پارلمنټ کې کوم خلک ناست دي دا زموږ ګرځاره دي. د دې په دا ظلمونو کې د دې خلکو لاس اوري. نو عزیزانو موږ تاسو ته پکار دا ده چې د پنجابي ریاست دغه وحشت چې دی زموږ پر خلکو کوي، دغه وحشت چې زموږ پر خلکو پر ولسونو زموږ پر هېواد کوي، پکار دی چې موږ یو موټی شو، چې د هر رقم سیاسي ګوند سره تعلق لرو، د تنظیم سره تعلق لرو که نه لرو. وطن زما او ستا ګډ دی، دا خلک زموږ ستاسو ګډ دي.
دې وطن ته په بد سترګه کتل، دې وطن هوایي حریم ټکس کول دا داسې دی لکه پنجابی چې زما د مور خوړلي ته لاس ورچولی دی. او افغان د خپل ناموس بیا نه تېرېږي. پنجابی تا د افغان پر خاوره تېری کړی دی، دا تېري دا داسې اسانه نه ده چې بیا تا تېری وکړي خبره ختمه شوله. عاصم منیر ته موږ ډېر اشاره وایو د افغان انتقام، افغان هېڅکله خپل انتقام نه پرېږدي. نن به ته چیف اف آرمي سټاف یې، سبا به ریټایر کېږې. موږ ته ستاسو ایمانونه د پنجابي جنرالانو معلوم دي. دې ته دومره کرپشنونه دومره غلاوې کړي دي چې رافتیان سي د ریټایرمنټ له مخه یې په اسټرالیا او په یوروپ او امریکا کې خپل کارونه سیټ کړي. بیا خو دلته راځې ته، بیا خو امریکې ته ځې، کینیډا ته به ځې یا به اسټرالیا ته ځې، هلته په زرګونو افغانان پراته دي. هغه به خامخا بیا سبا ستا بچي ته لاس ورچوي. ستا زما بې ګناه زما ماشوم زړونه په چا راوځې، سبا به ستا وار خامخا بیا راځي. عاصم منیره دا تا سره شخصي ده. پنجابي جنرالانو دا تاسو واورئ. تاسو زموږ د افغانانو د انتقام نه نشئ ژغورېدلی. موږ تاسو نه لګوو. عزیزانو خبرې بخیر چې اوږدې شوې، ملګري وایي چې وخت کم دی. بهرحال موږ ته احتیاط پکار دی، موږ ته احتیاط پاک پکار دی، موږ ته وحدت پکار دی چې هر وخت د وطن پر رنګ باندې راوتل وي. پکار دی چې موږ راووځو. پنجابی د دغه لارې څخه چې څومره بیریږي، زه دا قسم خورمسې چې 2,000 انسانان ورته واستوه پر اسلام آباد الله وکړي، دوی نه بیریږي. دوی په دغه 100 کسان چې دلته موږ راټول سوي یو، دلته خپل غږ پورته کوو، د دې پښې په ریښ دي. زه یې مثال درکوم. موږ دغه ځای کې ملاقات کوئ، پنجابی یو صحافي راغی، ما ته ویل چې تا سره انټرویو کوم. پر همدغه کونج یې ودرولم، ما ته ویل یاره روان دي زموږ وطن باندې پنجابیان ظلم کړی دی که نه؟ وایي نه ما دا خبره موږ په اسلام آباد کې هم کوو، دا موږ په لاهور کې هم کوو، کراچي کې هم کوو، پېښور په ممبۍ کې هم کوو. وایي هلته ټیک دی، هلته یې وکړئ، خو دلته یې مه کوئ. دغه خلک باندې مه خبروئ. دلته د دې ملک بدنامي کېږي. موږ به دغه د ذوق نوم نیسو. موږ به په واشنګټن کې د وایټ هاوس په مخه ځای راکوو. موږ به په بلجیم کې د یوروپي پارلمنټ په مخه ځای راکوو. موږ به د جهان ټولې لوړې ادارو ته هلته مظاهرې کوو، احتجاج به کوو. دا کم شعارونه چې زموږ په لاس کې دي، دا به دوی ته وایي چې پنجابی د موږ سره دا ظلم کوي. اوس چې دا لاریون ختم شو، موږ لیکلی یو پرېکړلیک لیکلی دی چې په هغه کې دا ټوله شیان ذکر شوي دي. دا به د دې پارلمنټ مشر ته ورکوو. پر قرار یې نه یې لګوو چې پنجابی هر وخت ظلم کوي، موږ به خامخا راوځو. نن مې دا خو وسپره ده، سبا که بل وخت رالي پرېښودې ولاکې تا زما 400 وژلي دي، 4,500 دې وژلي دي، دا 4,500 په زرګونو تقسیموو. ستا د پنجابیانو به همدا انجام کوو، ستا د موږ سره کوي. ډېره مننه کور مو ډېره مننه تاسو مشر ملک بلدي صاحب څخه د ادارې په دې برخه کې ډېر نور مشر اجي صاحب چې سفي ته بلنه ورکوو چې راشي له تاسو سره پروګرام وکړي. اجي صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب زموږ کې زما خدمت مشرانو کشرانو ملګرو ستړي مشئ په خیر راغلی. خبرې به نه اوږدو. موږ په اول کې فیصله دا کړې وه چې هر ملګری غږېږي، ډېر کم به غږېږي، د 50 دقیقو نه زیات نه غږېږي، ځکه چې ډېر مشران ولاړ دي، ښایسته ښایسته خلک دي او موږ د هغې نه یو څه او ملګرو دوستانو مشرانو موږ په همدې خاطر دلته راغونډ شوي چې د خپل د مظلومیت غږ پورته کړو. مظلومیت غږ زموږ دا دی چې د پاکستان پوځي رژیم ظالم جابر ریاست زموږ او ستاسې په خاوره باندې، زموږ او ستاسې په هوایي حریم باندې هوایي تېری کړی دی. په ننګرهار کې په ګردي کڅ کې، د پکتیا په برمل کې او په اخرو کې د کابل د معتادینو یا د روږدو کسانو په درملنې مرکز باندې چې ورونو دا یو جنګي جنایت دی، دا د بشر ضد یو عمل دی. دا موږ او تاسې په کلکو ټکو باندې هم د دې دپاره راغونډ شوي موږ او تاسې چې دغه خپل غږ د مظلومیت غږ د ملګرو ملتونو د حقوق بشري ادارې ته، د
د اروپایي پارلمان د هغه ادارو ده چې په دغه راستا کې کار کوي او د بشر د حقوقو باندې کار کوي. موږ غواړو چې دا خپل د مظلومیت درد دې خلکو ته ورسوو او زموږ د دغه مظلوم ولس حق او عدالت ته پورته شي. یعنې هغه چا چې دا بشري ضد جنایت کړی دی دا د هغه محکمې یا نورو هغه محکمې چې په دې کار باندې کار کوي او عدالت ته دغه خلک راکش کړي. زموږ او ستاسې راغونډېدنه همدا هدف دی چې د پاکستان دا کړنې عمل وغندو او هغه چا چې دا عمل کړی دی دا د محاکمې میز ته راکش کړو. څه خبرې ډېر ملګري ډېر مشران شاته لګېږي نو دا خبرې همیشه هم کړي دي. موږ د پاکستان د جابر ریاست په مقابل کې ولاړ چې خپل د مظلومیت غږ جوړ او د خپلو مظلوم ولس حق وغواړو. مننه ملګرو کورم ونه ډېره مننه. لا درون مشر حدیث صاحب شیرني صاحب څخه یوه نړۍ مننه چې ښایسته وینا یې راواوروله. د لاریون په دې برخه کې ډاکټر صاحب راورته بلنه ورکوو چې راشي له تاسو سره خپله وینا شریکه کړي. ډاکټر صاحب راورته. سلام و عرض ادب حضور شما بزرگای و عالمان. من همه گفته زده شد، همه صحبت ها شد، صحبت های بسیار عالی کردن، دوستای ما بسیار صحبت های عالی کردن. مدد ما فقط هدف از پاکستان است، پاکستانی که به مردم بیچاری ما ظلم میکنه. ما با مردم پاکستان خدا مشکل نداریم، ما با حکومت آصف منیر خائن مرد بر آصف منیر، مرد بر جنرال های پاکستان، مرد بر جنرال های فروخته شده پاکستان، مرد. فقط اتحاد هم بستگی ما همه چیز میتواند که اگر 10 نفر افغان هم باشه ما میتونیم با پاکستان جواب دندان شکن بدیم. زنده باد افغانستان. تشکر. زنده باد. یک جواب سپاس ډاکټر صاحب راوب. د لاریون په دې برخه کې دروم مشر وحید شیرزاد صاحب ته بلنه ورکوو چې راشي له تاسو سره خپله درناوی شریکه کړي. وحید شیرزاد صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. دغه خدای په نامه عزیزانو ستاسو نه یوه نړۍ مننه چې د پاکستان د وحشت د غندلو دپاره چې تېرو 6 میاشتې نه په افغانستان رسمي یرغل شروع کړی. دلته راغلي د خپلو مظلومو افغانانو اواز د خپلو عزیزانو هغه افغانان چې په موږ باندې د تېرو 50 کالو راهیسې د پاکستان هېواد په مسلسل ډول هغه دسیسې کړي چې افغانستان ته جوړې کړي او نظامونه یې رنګ کړي دي چې ډاکټر صاحب رشید حکومت راواخله تر جمهوریته پورې دغه هېواد د پاکستان دغه فوجیان د افغانستان د یو نظام سره دوی جوړ رانغلل. علت یې څه دی عزیزانو؟ علت یې دا دی د پاکستان فوج د پاکستان نظام دوی خپله بقا د افغانانو په وینې او د افغانستان په ورانولو کې ویني. عزیزانو د 1980 لسیزې نه تر نن ورځې پورې په پاکستان کې په سلګونو اعلان یې کړه، پروان اعلان یې کړه. دغه هېواد په پاکستان کې په سلګونو افغانان ترور کړي، شهیدان کړي او د هېڅ یو قاتل نه دی معلوم شوی. د الفت صاحب او د مجروح صاحب نه واخله تر 1991 کاله پورې 32 افغاني شخصیتونه دغه هېواد کې ترور شول او تر ننه پورې د هغوی قاتل معلوم نه شو او دغه فوجیانو د پاکستان دغه دولت دغو شهیدانو پربه په تنظیمونو اچوله. د اتته د رژیم حکومت نه راوروسته دوی بیا هم په افغانستان کې څو ځله د افغانستان نظامونه یې ونړول. عزیزانو په تېرو 6 میاشتو راهیسې دغه هېواد د اکتوبر میاشتې د 1925 کال د اکتوبر نه په افغانستان باندې رسمي یرغل شروع کړی دی چې په اخره بمباري په کابل کې په یو روغتون بمباري وه. عزیزانو روغتون په ټوله نړۍ کې په ټوله دنیا کې روغتون د شفا ځای دی، د درملنې ځای دی، خو دوی روغتون په جنګي ډګر بدل کړو. موږ د اروپا نه د اروپا اتحادیې نه ملګرو ملتونو او د نورو نړیوالو انساني ارزښتو بنسټونو نه هیله کوو چې د پاکستان سره په دغه معامله کې حساب وکړي.
دلته وینې توی شوي دي، دلته مریضان وژل شوي، دلته تورسري وژل شوي، او پاکستان دولت، پاکستان فوجیان، دا د اسلام ټیکهداران، دا د اسلام تجاران چې اوس وږي شوي دي، دوی هر خوا ته غواړي چې اور بل کړي او ځان ته روپۍ ترلاسه کړي. موږ د پاکستان دغه عمل په کلکو ټکو غندو او نړیوال نه هیله کوو چې د پاکستان فوج، د پاکستان دولت یو رسمي محکمې ته راکش کړي. مننه. کور مو ودان. مرگ 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 پاکستان مرگ پر پاکستان، مرگ پر پاکستان، مرگ پر پاکستان. ډیره مننه له دروند مشر وحید شهزاد څخه د لاریون په دې برخه کې ډېر دروند ملګري نقیب الله رضوان صاحب ته بلنه ورکوو چې راشي له تاسو سره خپله وینا شریکه کړي. نقیب الله رضوان صاحب. درنو هیوادوالو، زړه له کومې تاسو ته سلامونه وړم. ما به حیث یکی از مسئولین انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان میخواهم بخش از اعلامیه انجمن در همین رابطه تجاوز وحشیانه حاکمان نظامی پاکستان خدمتتان قرائت بکنم. دوستان گرامی، انجمن حقوقدانان افغانستان در سایت و صفحه فیسبوک خود فراخوانی را اعلام کرده در رابطه به همین مسئله، در رابطه به تجاوز وحشیانه نظامی های پاکستان. این تجاوز مردم ما را، سرزمین ما را به خاک و خون کشانیده و ما مکلف هستیم بدون در نظر داشته سمت، مذهب، سیاست و غیره و غیره باید علیه این اقدام نظامی پاکستان قرار بگیره و با کلمات و با آواز و با امکاناتی که در اختیار داریم این را تقبیح و محکوم بکنیم. منظور از فراخوان انجمن که با اشاره به مواد قوانین بین المللی، اصولنامه ها و کنوانسیون های بین المللی تذکر رفته، من شما را دعوت میکنم کودا بخوانیم، مگذرم از خواندنش. ثابت ساخته که این یک تجاوز نظامی وحشیانه پاکستان به حیث جنایت جنگی باید محاسبه شود و جنایت جنگی است. مسئولیت ما چیست؟ ما باید از نهادهای بین المللی، از دیوان عالی بین المللی محاکم تقاضا بکنیم که پاکستان به حیث یک جنایتکار جنگی متهم بکنه و به میز محکمه بکشاند. بنابراین از شما برادران عزیز جدا تقاضا میکنم و صفحه و سایت انجمن رفته و از این اعلامیه حمایت بکنید، تایید خود نوشته بکنید تا ما بتانیم عنقریب جلسه در امی بلجیم دایر میشه از جانب شورای سراسری انجمن حقوقدانان و در اونجا تایید و تصویب میشه که ما اعلامیه را به مقامات و نهادهای بین المللی از جمله و سازمان امنیت یا شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال میکنیم. اگر هرچی شما تایید بکنید و ایره نقل بکنید یا شریک بسازید، عمقا به منفعت ماست تا پاکستان بتانیم که به میز محکمه بکشانیم و در عرصه جهانی به حیث جنایتکار جنگی معرفی بکنیم. این وظیفه ماست.
من اضافه از این چیز گفتن ندارم، فقط از کسانی که قطعنامه این گرد همایی را آماده میکنن تقاضا دارم که این را در قطعنامه بگنجانند که نهادهای بین المللی، پارلمان اروپا و غیره و غیره قبول بکنن که پاکستان باید به میز محاکمه و حیث یک جنایتکار جنگی کشانیده شود. از لطفتان تشکر. برای من گفته بودن 5 دقیقه، شاید من کمتر صحبت کنم. یک جواب سپاس قبله رضوان صاحب. د اداریون په دې برخه کې ډېر دروند مشر حاجي صاحب محمد لایق هم شریک ته بلنه ورکوو چې راشي خپله درناوی ورته سره شریکه کړي. حاجي صاحب محمد لایق هم شریک. بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه څخه مخکې ټولو ګډونوالو ته سلامونه او نیکې والي کوم. درنو معززو د نن نارین چې کوم دی د مظاهره چې کومه ده دا د پاکستان د فاشیست نظام او د فوجي نظام د ظلمونو په